وی جلکې به تل خپل خاوند څخه خپل پلار ته شکایت کوو چې بس کور کې دا مشکلات یا مشکلات یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې اخر د پلار هم ورته زړه په تنګ شو ورته ویل راځه ځئ چې ځو اشپزخانې ته لاړه هلته پلار یې اوبه جوش کړلې او درې لوښو کې اوبه واچولې او درې وړو لوښو کې اوبه جوش کړلې بیا لور ته ویل په یوه کې چې دی کچالو واچوه او بل کې چې دی هګۍ واچوه او درېیم کې چې دی کافي واچوه نو جلکې همداسې وکړه پس له یو څه وخته یې ورته ویل اوس پرانیسه دېګونه چې سرپوښونه لرې کړل او کله چې کچالو ولیده هغه نرم شوی و هګۍ سخته شوې وه او کافي چې و اوبو ته رنګ ورکړی و نو پلار یې ورته وویل دې نه دې چې ښه زده کړل هغه یو څه لکه مکس یې وکړ پلار ورته ویل ګوره د مشکلاتو په وړاندې خل چې دي هغه ځانونه بدلوي را بدلوي کچالو وګوره هغه د مشکل په وړاندې ویلی شو د اوبو هماغه یو حرارت و خو کچالوی په مقابل کې ځان نرم کړ اوبو سره یې لاره وکړله هګۍ ځان ورسره کلک کړ اوبو سره یې لاره وکړله ولې کافي چې شه وکړل کافي ټولو اوبو ته رنګ ورکړ نو اوس یې تا خوښه چې کوم ډول یې خپلوئ جلکې ویل چې زه غواړم کافي چې رنګ ورکم ښکلی کم نو خبره دا ده چې مشکلاتو سره باید ځانونه چې شی کړو ځانونه حالاتو سره باید ځانونه برابر کړو ځانونه ماډرن کړو د مشکلاتو مقابل کې ودرېږو مهم نه ده چې ته د مشکلاتو سره مخامخ یو ته نه یې چې مشکل بلاخره مشکلات سره مخامخېږي خو تکړه سړی هغه دی چې مشکلاتو سره څه ډول برخورد کوي